سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې ومتنه سي. د حالاتو مطابق یو شعر مې لیکلی دی، غواړم چې تاسو سره یې شریک کړم په همدې هیله چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي. څه ظلم د خپلو مې دی، څه ظلم د بل شي، کله پېښور په وینو کله مو کابل شي. څه ظلم د خپلو مې دی، څه ظلم د بل شي، کله پېښور په وینو کله مو کابل شي، کله پېښور په وینو کله مو کابل شي. دا دواړه نظر کړل چا او ولې داسې کېږي، دا دواړه نظر کړل چا او ولې داسې کېږي، دا دواړه نظر کړل چا او ولې داسې کېږي، دا دواړه نظر کړل چا او ولې داسې کېږي. یو غم خلاص شوی نه وي، سم د لاسه بل شي، کله پېښور په وینو کله مې کابل شي، کله پېښور په وینو کله مې کابل شي.